یو خو د زموږ په وطن کې کمانډران بیخي زیات سو، یو فاتحه، یو جنازې، یو شادي لره ورسې ورور، شپږ اوه هلکان ورسره یي، اصلې ورسره یي ورور، تورې چښې، تورې ګاډۍ را روان دي، اسلحه ورسره رالی، وایي کمانډر دی. ته د چیش کمانډر یې وروره؟ وایرلیس هم ورسره یې، ګورې سیلان پکښې یي که نه یي پکښې؟ ته به وایرلیس باندې د چا سره رابطه کوې؟ د حمید کرزي سره که د اشرف غني سره رابطه کوې؟ په دې ملک کې، په دې وطن کې د کمانډرانو ضرورت نشته ورور. دا نوی نسل داسې په شوبدهبازي باندې بیخي چې دی هغه شرمېږم در باندې خاندم. ما زیاتوی به ځان نه پوهېږي. د تور ګوټو دلالان د ایره منډۍ ایجنټان دي. دغه کمانډرانو دلته هېڅ ضرورت نشته وروره. دا کمانډران نه دي، دا ټماټران دي، سخوندران دي، ټکټران دي. نوی نسل ته پروفیسران او ډاکټران پکار دي، کمانډران نه. او که تی دومره زورور یاست وروره، د اسرائیل لاړ سي هلته خپله کمانډري ښکاره کوي، پر موږ یې څه ښکاره کوئ؟